تاسو د مسلمانانو کورونه ور تباه کو، تاسو د مظلومانو کورونه ور تباه کو. الله پاک وعده کړی دا چې زه به ستا کور د تباه کوم. صحیح سلو الله دې وساتي له ظلمه، الله دې هر مسلمان وساتي. زموږ په دې وطن کې چې څوک پر کرسیانو ناست دي خطا وزمه یو زوی بلره الله به پځوانه ځواني در کینسر کې، یو زوی بلره الله پاک به پځوانه ځواني په اکسیډنټ کې در تباه کې، یو زوی بلره الله پاک به پځوانه ځواني پدوارو شو د شل کې یا په کور کې درته ناشي مکه تران لر ورسي چا په 50 کروڑه، چا په 70 کروڑه، چا په 80 کروڑه، چا په 80 او په 90 کروڑه پوسټونه اخستې دي، کرسي اخستې دي. بیا دې چرالي بیا نه د کونډې کور، نه د یتیم کور، نه د ملا کور، نه د غریب کور، نه د مهاجر کور، د هیڅ چا کور نه پریږدي چې هغه خراب کړی نه ولا وجه څه د ولي وجه دا چې د الته ډیر روپۍ خرڅ کړي دا سیټ د په دومره روپۍ رانیولې دی مجبور دی هغه روپۍ پر کوي. فلا اله الا الله کولاړ سي کله دعوت په شکل کې یاس، کله ملای په شکل کې یاس، کله طالبای په شکل کې یاس، کله پیر په شکل کې، کله حاجی په شکل کې، کله مسجد او مدرسه لري د نمازي په شکل کې. فلا اله الا الله کولاړ سي. فرمایا ابو بکر صدیق وای ما د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل. ابو داود حدیث نقل کړی کچيري یو ظالم ظلم کوي، کچيري یو ظالم ظلم کوي او بیا خلک ورته ګوري د دې ظالم مخنیوي نه کوي، د دې ظالم لاس نه نسی، د دې ظالم مخ ته نه درېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي عن قریب بلکې قریب ده الله پاک په دې علاقې ټول انسانان په یو ډېر لوی عذاب، په یو ډېر لوی مشکل، په یو ډېر لوی مصیبت کې مبتلا کی. الله رب العزت په عذاب ور باندې راولي، عذاب ولې راولي؟ هغه ظالم ظلم کوي. نو یا الله خو ظالم ظلم کوي نو عذاب پر هغه راځي. زه ولې پکې راځم؟ ما او تا په دې پکې راځو چې تا د دې ظالم مخنیوي ولې نه کوي، ولې دې نه کوي؟ الله رسول فرمایي کته ظالم ولې دې د ظالم مدد وکړي، کته مظلوم ولې دې د مظلوم مدد وکړي. صحابه یا رسول الله د مظلوم په مدد خو سر خلاص دي، د ظالم مدد څه دی؟ الله رسول فرمایي د ظالم مدد دا دی چې د مخنیوي وکړه، ولې کته د مخنیوي ونه کې د ظلم جادي ساتي دی په جهنم لور لاړ سي د جهنم را خلاص کړه. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که یو سړی د ظالم سره د په ظلم خوشاله او راضي وو فقط یو قدم ورسره روان سو، یو قدم، الله رسول فرمایي دا سړی له ایمان خارج سو، دا سړی له ایمان ووتی، دا سړی له اسلام خلاص سو. ما ته په خپل وطن کې د خپل قوم پر سر باندې شپه خبرې چې د ازما ملک و خان سردار زما د قوم مشر دا ظالم هم دی، غلم دی، ډاکو هم دی، قاتل هم دی، بیا مړ د قومیت او د قرابت د وجه د ملګرتیا نه کوي او الله رسول فرمایي فقط یو قدم ور سره روان شولې د ظالم سره. الله رسول فرمایي له اسلام خارج شوې، له ایمان خارج شولې، اسلام او ایمان لکه ولاړو. دا ورځ کومه ته هر ورځ وینو کې نه وینو. زما ستا په وطن کې څومره لوی ظلم روان دی، ظلم نو د کوم ځای درته شروع کما اول به ظلم د حکمران لکه را واخلو، د حکمران څومره ظلم پر خپل رعایا وکړي. تاسو خبر یاست یا دا ولاړ شي له ایران، له بارډر، له افغانستان مطلب مالونه راځي په ګوریزي باندې راځي. دا خلک وتا ته لاره درکوي بیا چې کله کراچي ته راورسېدې، حق چوکۍ ته راورسېدې، کوټې ته راورسېدې، لاهور ته راورسېدې، پېښور اسلام آباد ته بیا دې ستا پر کور باندې چاپه ووایي. چاپه چې ووله بیا راولاړ سي دا ستا چې کوم د 10 کروڑ روپۍ شان دي د 9 کروڑو د ځان تک کې برابر کې هغه 1 کروڑ ته بیا دې نیلاموي. بیا داسې کوي چې زموږ وطن ته دې خلکو ډېر لوی تاوان رسولی دی. والله العظیم کې دومره لوی تاوان رسولی دی لکه تا چې د محبت په نامه د دې وطن سره څومره لوی تاوان رسولی دی. تاسو ورسره وګورئ دا زموږ تجاران تباہ و برباد کو در بدر کړو. دا راسي بیا چې دا باج ته عدالت ولاړ شي کیس ور باندې کوي بیا څه چم باندې کوي شناخت کارت در بلاکی څه چم کوي شناخت کارت ولې بلاکی نو عدالت دی، قانون دی، وطن دی، آئین دی. ما ګریزي کوله بیا تاسو ونی ولم در ځولاړو سو عدالت لري یا عدالت لري چې تلای ستاد 10 کروڑ روپۍ مال د 9 کروڑ غد د سلو 1 کروڑ چې هغه شو کې کله غد دروغ نه هغه تاریخ کو چې ور راچولې تاریخ ولا خوشاله دي ازمام یو هغه انډي والله تناستي سرکاري تاریخ کړی و زور ور تاریخ کړی و خوشاله و مولوی صاحب حج لرم زما مال خیر سره وړاندې بسو بیا ویل چې داسې کارونه بم پکې وکما چې تاریخ کې وخت روپۍ وخت نن پرستنه جواب کمال څه سو تو بواله تو به والا ویل ول چې څه تاریخ مې اخیستو وبره باندې و چې سولې وز د خیر سره چې لاس لکه مې اخیستو په شل لکه په بزوز بیرته یو ټوبویل ومه زبو وبه برابر و مال د خلکو کورونه خرابېده د انسان دي. ستا خدا خیال تاریخ دې کرم دي د خلک راولاسي چې شو کې نارکوټیکس والا دا راولاسي د مالونه ولسی چې ویل شي ستاسو مطلب یو ټن مال ونیوي باقي راولاسي څلور پارسلان سره ګټ کې یو 15 پارسل دا واچي بس ویډیو جوړه دا غدي ول نارکوټیک والا راولاسي سول دا سیو تاریخ کو چې صاحب ته ور واچوي ور نه دی راچولې دا هغه سړی کور خراب کړي خپل ځان کور چې دی هغه آباد کړي او ته نه په خبر
په صحابو کې یو کیران مې دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کوم هغه سامان او مال او شی مې پر دې دی مشر وو بیا چې کله دی وفات شو صحابو دا ولاړې جنت لره د الله رسول الله فرمایل دا ولاړې جهنم لره ما په جهنم کې ولیدې صحابو یا رسول الله ویلې ول د مال غنیمت څخه یو پټو پټ کړی و یو پټو یې پټ کړی و صحابي و د محمد رسول الله انډیوالو د الله رسول فرمایي ما په جهنم کې ولیدې او تا چې دلته د عربو په شان کورو لره ویوړو بار لره ویوړو جزیرې ور باندې جوړې کړلې لا جنتي سبحان الله دا څه زور جنت دی چې ته به دې جنت ته ورځې ولې هغه سړی نه ورځي چې چا دې کور خراب کړی دی دا د دې ظالم څنګه تر شروع کړله دا کله دا چې کله دی پر ما تا باندې غالب شي او کله ځا وکړي چې احتکار در بلا کوي صحیح سلو بیا راځي کور ته بجاړي یو ځوان د مور یو بچی دی واته خوندې دی یو لاس تک روپۍ درلود هغه د پلاک په میراث بچی کې ورغلی بیا مال جنې ونی وای بیا د ایران شنه احتکار ور بلا کوي د عدالت لره ځما بیا غلوړم جړل دم جړل په کور کې سره ناسو چې اوس په څه کوو دا دغه وطن نه دی دا مش دفتر له زمره حساب شي په خیر سر شي په خیر دا سر جهنمی دی دا جهنمی دی کې نه مني د قیامت پر ورځ سره ګورو کته لا ډیر سره شورش احتکار بلا کوم زماش احتکار کده الله په دربار کې بلاک شو زب په جړا سم نور دا خبره نه ده ته بش احتکار بلا کوي تا چې څه کول مرته ته څه وایو د الله رسول فرمایي ک یو ظالم ظلم کوي او خلق ورته قتل به مخنیوي نه کوي پر دې ټول علاقه الله پاک عذاب راولي نو ول استاو عذاب ته مزان مش نس څنګه الله عذاب ته مزان څنګه د الله عذاب ته ځان څنګه ولای ستا عذاب او ازمایش غواړو نه کرالی رادي سي الله دې هر مسلمان وساتي دا خو یو درو شوی د الله رسول فرمایي ظالم چې ظلم کوي مخنیوي وکي او د حکومت موږ مخنیوي نشو کولای موږ مسلمان یو موږ کمزور یو موږ مجبور یو بیا په دې شار کې ډېر غټ بدمعشان ګرځي عزیزان بدمعشان څنګه ګرځي توپکان دي توري شیشې دي ناحقه مړي دي قتلونه دي زه دې تعجب خبره کوم نه جج پسې رسېدلی شي په دې بدمعاش پسې نه ملا جان پسې رسېدلی شي په دې علاقه کې ته یو ګورې په یو محله کې بدمعشان یې نو په کار خدا د چې مسلمان دی د لمانځه لره راځي دا بدمعاش لمانځه لره راځي مسجد لره دا مسجد لره نه راځي کله کله ملا جان له تورش سره ناشتي د مازیګر چې سره وږي املا جان راغشت لري راځي مسجد منځونه راکوا هغه اجمل خټک دی کغنی خان شعر ویل دی ولا خدای نور کڅ کوي کنه خلاص من مولا جان کا بس نور کڅ کوي کنه خلاص من مولانا کا دا مولوی صاحب د بدمعاش کور لره هر مازیګر ورځي بدمعاش د الله کور لره په کال نه راځي نو ستاسو خیال دی چې عذاب راشي ملا په ماجد په حجره کې خلاص نشي خلاص دی ولی مخلاصي څنګه مخلاصي وجه صدا وجه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله ظالم ظلم کوي او تاسو مخنیوي نه کوي تاسو لاس نه نسئ الله پاک په عذاب راولي په دې عذاب کې به ټول بیا مبتلا یاست او دغه عذابونه الله پر موږ راوستلي دي دا عذابونه پر ما او تا باندې څومره ډېر راغلي دي څنګه راغلي دي په دې شاړو په وطن کې ملا مفتي شیخ القرآن شیخ الحدیث د قوم مشر سپینږیری د علاقې د محلې دا دومره عزتمن نه دي لکه هغه چرسي د چرسي زوی هغه غل د غله زوی هغه شرابي د شرابي زوی هغه قبضګر د قبضګر زوی هغه قاتل د قاتل زوی هغه بدیدار د بدیدار زوی هغه ډیر عزتمن دی ګرځه مجلس په لامو ورته ولاړ کوم یو ځای ولې دی علي راسي یو تصویر سره واخلو د الله رسول فرمایي کتا سو د ظالم مخنیوي نه کوي په مسجد کې بناسته په خانقاه کې بناسته په حجره کې بناسته په مرکز کې د دعوت بناسته اجي صاحب په کور کې ناسته الله به عذاب راولي دا ټول به دغه عذاب په لپیټ کې راشي وجه څه ده وجه دا د ظالم ته څوک څه ویلی شي او نه څوک څه وایي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي الله پاک ظالم ته ډیل ورکړی دی مهلت یې ورکړی دی بیا چې کله الله رب العزت دا ظالم ونسي باب د خلاصېدو څوک ونه ویني چې کله الله پاک ظالم ونیوي بیا به د خلاصېدو څوک نه او موږ لیدلي دي ډېر ظالمان ډېرې لوبې به په موږ کولې په قوم په جهان کولې بیا چې الله ونیول بیا نوم و نشان هم الله رب العزت مټاو کړ نوم و نشان هم د الله رسول فرمایي وایي تاسو الله فرمایي د الله رسول فرمایي الله فرمایي ما ته د مظلوم احمر پرېږدئ ما ته د مظلوم به دعا مره پرېږدئ چې کله مظلوم به دعا وکي وکي لعرش الله ور باندې راځخ کې درلم لږ څه ټیم ماته راکړه لعرش الله راځخ کې درلم لږ څه ټیم ماته راکړه نو د الله رسول فرمایي چې په کومه علاقه کې چې وسي ظلم وسي ظلمونه وسي او بیا په دغه ظلمو کې څه کېږي بیا چې څوک مخنیوي نه کوي الله به عذاب باندې راولي نو زما ستا وطن خو د خبرو سره مخامخ دی ورسې سرکاري دفتران لر ورسي چا په 50 کروڑ چا په 70 کروڑ چا په 80 کروڑ چا په 80 او په 90 کروڑ پوسټونه اخستې دي کرسي اخستې دي بیا دای چرالي بیا نه د کونډې کور نه د یتیم کور نه د ملا کور نه د غریب کور نه د مهاجر کور د هیڅ چا کور نه پریږدي چې هغه خراب کړی نه ولا وجه څه ده ولې وجه دا چې د هلته ډیر روپۍ خرڅ کړي دي دا سیټ د په دومره روپۍ رانیولې دی مجبور دی هغه روپۍ په کوي فلا اله الا الله کولاړ سي کله دعوت په شکل کې یاس کله ملایک په شکل کې یاس کله طالبې په شکل کې یاس کله پیر په شکل کې کله حاجی په شکل
کې که یو مسجد مدرسه لري د نمازي په شکل کې لا اله الا الله کولاړ سي تاسو د مسلمانانو کورونه ورته باکو تاسو د مظلومانو کورونه ورته باکو الله پاک وعده کړی دا چې زه به ستا کور درته باکوم صحیح سلو الله دې وساتي له ظلمه الله دې هر مسلمان وساتي زموږ په دې وطن کې چې څوک پر کرسیانو ناست خطا وزمه یو زوی بلره الله به په ځوانه ځواني در کینسر کې یو زوی بلره الله پاک به پر ځوانه ځواني په اکسیډنټ کې در تباہ کې یو زوی بلره الله پاک به پر ځوانه ځواني په دوارو شو د شل کې یا په کور کې درته ناست مکه خبردار الله او رسول مشته خبردار ایلا کړی دي مکوي ظلم مکوي د الله او د رسول سره هیڅ څوک د مقابله تام نه لري کې لري بیا کوي به شک کوي سي هغه ورځ روانه ده چې الله را شو ولدا او رسول را شو ولدا الله پاک دې موږ ظلم وساتي الله پاک دې موږ د داسې ظلم وساتي چې موږ راولار شو د چا کورونه ورته باکو او د چا کورونه چې هغه خرابو الله رب العزت په هر حال کې زموږ تاسو حفاظت چې دی هغه وکي